اشرف غني طالبانو ته وایي که په وطن مین یې ژمنه وکړي چې د ډیورند کرښه مو نه ده منلې. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په طالبانو غږ کړی چې په افغانستان که مین وي د ډیورند د کرښې نه منلو ژمنه دې وکړي. نوموړی وایي د جنګ ملامتي به د طالبانو په غاړه وي. اشرف غني نن د شنبې په ورځ په خوست کې د هوایي اډې د پرانیست دستوري ته په وینا کې وویل امریکایان مو په عزت د دې خاورې نه وویستل. 2 کاله مخکې مې دا خبره کړې وه. هغه وویل تاسو راشئ یو څو پوښتنې وکړئ د طالبانو نه. لومړی د چا لپاره جنګیږئ؟ افغانستان دپاره جنګیږئ یا غواړئ چې افغانستان د نورو په لاس کې راشي؟ که په افغانستان باندې مین یې ما سره ژمنه وکړي چې ډیورند کرښه مو نه ده منلې. افغانستان تل د ډیورند پوله د نړیوالې پولې په توګه د منلو څخه انکار کړی او پاکستان د ډیورند کرښې ته د نړیوال سرحد نوم ورکوي او په دې دواړو هیوادونو اړیکې هم تر وژنې پورې پاتې شوي دي. افغان ولسمشر وویل ما سره ژمنه وکړئ چې افغانستان د څلور لارې نه بلکې په یوه لارې نه بدلوئ. ما سره ژمنه وکړئ چې افغانستان اوبه په خلکو باندې نه خرڅوئ. ما سره ژمنه وکړئ چې د نورو نوکري نه منو. اشرف غني د چا نوم اخیستو پرته وویل څوک شک لري چې د کوم ځای نه دوی راځي، څوک شوبه لري چې ځایونه یې چیرې دي. موږ خو د ټولو سره سوله غواړو. هغه زیاته کړه هره ورځ په سوونه افغانان وژل کیږي، ګټه یې چاته رسیږي؟ هغه وویل په ارغنداب کې 3 پلونه چې 50 میلیونه ډالر خوابشه پرې مصرف شوي وو دوی والوزول، په کورونو کې یې بمونه وچول. د امریکایي موافقه مني خو شریعت نه مني. امریکایان لاړل موافقه د چا مني؟ او که جنګ ته راغلي ملامتي د جنګ به د دوی په غاړه وي. په ملک کې د روانو جګړو په اړه یې هغه وویل جنګ په میدان د جنګ کې نه دی بلل شوی، د اوازو د ډنډو خبرو په میدان کې دی. یو چاته او بل چاته ټلیفون کوي چې دا مو کړي دا مو کړي دي. اشرف غني دغه خبرې په داسې حال کې وکړي چې امریکا ویلي د افغانستان نه د ځواکونو وتلو 90% بشپړ شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په میاشت کې اعلان وکړ چې د 11 سپټمبر پورې به ټول ځواکونه د افغانستان څخه وباسي. د امریکې د اعلان وروسته طالبانو بریدونه کم کړل او پرون په روس کې د طالبانو یو استازي دعوه کړې چې افغانستان 15% دوی اشغال کړی ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.